مینه خو یو لوی باب ده او مینه مرتبې لري. نو بعضې مینه داسې وي چې د هغې په اصل باندې سړی بحث وکړي. نن چې مینه یادېږي اکثره نو خلک ته چې وایي چې مینه څنګه د دې فکر کوي چې یو هلک له یو پردۍ جلۍ سره مینه یا یو هلک سره مینه. سړی به یو عاقل انسان یو پوه انسان چې په دې فکر وکړي د مینې را پیدا کېدل د څه شي نه کېږي. نو زه ډېره معافي غواړم چونکې تا پوښتنه کړې علمي پوښتنه ده که اورېدونکي دې ما دا خبره اوري نو الله دې وکړي چې داسې بېادبه فکر راته ونه کړي. نو زه کوشش کوم چې انشاءالله داسې په ادبي الفاظو ووایم. د انسان مینه د څه شي نه مینې فرق لري خو دغه مینه دا اصل کې د څه شي نه پیدا کېږي. نو دا متأهلینو ته معلومات کېږي. هغه څوک چې ودونه لري کله چې سفر ته لاړ شي څومره مینه وي او بیا د یوې شپې نه وروسته دا مینه هغه حالت باندې نه پاتې کېږي. دا هر عاقل انسان په دې پوهېږي. فیلسوفان په دې باندې یو لوی بحث کوي چې مینه د څه شي نه جوړېږي. د مینې اصل څه شی ده؟ دغه مینه ده، خصوصي مینه درته ښیم. که نه مینه خپل منځ کې ډېر انواع لري. مونږ په اسلامي کتابونو کې بلکې پخوانۍ فلسفه کې ما مخکې بیا هم درته ویلي زه خپله کتابخانه کې د مینې په اړه ډېر کتابونه لرم. امام غزالي رحمه الله لوی صوفي تېر سوی د محبت په اړه یو ځان ته مستقل عنوان کړي. که تاسې ما سره دا برنامه دومره اوږده کړي د نن هم چې تنا په مینه باندې بحث وکړم دومره نادرې به درته وایم چې برنامه دغه مینه چې د خاصه مینه ده د دې انبعاث اصل کې د څه شي نه پیدا کېږي. نور تصریح کوم نه. یو سړی مسافر وي واده یې کړي له کور ته راسي یوې شپې نه بعد هغسې مینه نه وي. خو دې نه معلومه شوله چې دا مینې اصل د څه شي نه ده. بالکل واقعیت جناب حماسي صاحب کار نه ده چې دغسې مینه د کور کې که وسي مشکله نه ده. خپل اهل سره هغه چې ورته روا